د ملي ټیم لپاره انتخابېدل که 100 میلیونه ډالر دا نو خو زموږ ګوربز هم خدای ډېر ژاړي، راشد هم ژړلي دي، ګلبدین نایب هم ژړلي دي. ویرات کوهلي بیټینګ مې ډېر زیات خوښېږي، که د هغه سټایل ده، که د هغه پوزیشن ده، هغه شاټ سلیکشن ده، نو که د هغه د میچ چلول دي څرنګه دی میچ چلوي هغه مې ډېر زیات خوښېږي. کرکټ کې هر انسان له کرکټ رابطې خوا یا کرکټ کې هر انسان یو مخالف لري، نو دا ماته ډېر خوند راکوي چې ما یو مخالف وي. په ژوند کې یو داسې کس راته وښیه چې ډېر دې بد راځي. ته هم بلان جوړه یې. کله د داسې یوې فیصلې قرباني شوې یي چې په ناحقه او ته چپ پاتې شوې، مثلا یو اوټ د غلط ورکول شوي یا د یوې لوبې کینول شوې خو ستا حق جوړېده. کرکټ ستا له ژوند څه اخیستي دي؟ د کرکټ لپاره دې کومې قربانۍ ورکړې دي؟ دا خوشحالي را چې اخیستې ده چې همیش مسافر یم، چې مور پلار او کورنۍ سره نه یم. د کرکټ لپاره کله دې پیسې قرض کړي دي له ډېر مجبوریت نه؟ تعلیم یافته یي بې تعلیمه یي؟ ولا تعلیم یافته ښه یي. بالکل. او شین سترګي که تور سترګي؟ ولا که ما خپله په دې خبره بس څنګه درته ښکاره شم، تورې سترګې مې ډېر خوښېږي. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. د ناویلو کیسو پاډکاسټ دی. پاډکاسټ ته درته هرکلی ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم درنو لیدونکو تمه ده چې ښه به اوسئ. خو په نن پاډکاسټ کې سره د افغانستان د کورني کرکټ اتل او په راتلونکي کې په نړیوال سټیج د افغانستان د کرکټ هیرو کرامت علي مېلمه دی. په دې ننني پاډکاسټ کې به د کرامت د ژوند هغه ناویلې کیسې او پټ رازونه را سره واورئ، وګورئ چې تر اوسه ترې ناخبره یئ چې څومره زحمتونه دغه ځای ته د رسېدو لپاره او راتلونکي لپاره کرامت ګاللي دي او ګالي، او څومره سختې ورځې شپې ورته سبا کړي دي. کرامت ستړي مه شئ، جوړ په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته او د تاسو د پیج لیدونکو ته. ډېر زیاته مننه چې ما ته مو وخت راکړ. کور ودان کرامت څنګه یې؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ مننه، الحمدلله ژوند بیخي ښه تېرېږي. څنګه د کابل د واورو سره څنګه یې؟ ځکه ته خو د خپلو خوبونو د رښتیا کولو لپاره راغلی کابل ته له لرې پکتیکا، او دلته نو شپې ورځې سبا کې تر څو د افغانستان لپاره ډېر څه وکړي. څنګه د شپې ورځې د واورو سره څنګه یې؟ ولا واورو سره هم ښه یو بلد یو ورسره د پکتیکا یخ بیخي زیات ده او کابل کې هوا دومره ښه ده که نه؟ او بل موږ میچو ته تللي وو، خوست کې هلته هوا ګرمه وه او دلته بیا چې کابل ته رالو، کابل کې هوا هم زیاته سړه ده. ښه، راځه نو ستا د کرکټ دغه سفر به را شروع کړو چې له کومه ځای دې سټارټ اخیستی دی، شروع دې له کوم ځای کړې ده، او کومه مینه وه چې ته دې ته مجبور کړې کرکټ شروع کړي؟ څوک وو د چا له وجې مجبور شوي چې د کرکټ دنیا ته راشي؟ کرکټ خو مې والا چې میچونه به مې کتل، د میچو له وجې ما شروع کړو. د ویرات کوهلي زه ډېر مینهوال هم یم، د هغه میچونه به ما ډېر کتل، نو له دې وجې ما کرکټ شروع کړو. ښه، او دغه ویرات کوهلي چې کوم وخت کې کته، اوس ستا تکتیک او تخنیک او د لوبې سټایل ټول ویرات کوهلي ته ورته دی که نه؟ په کومه بله لار روان یې؟ نه، زه په کرکټ کې کاپي نه کوم، دماغ خپله ځان ته خپله لوبه ده. ښه خپله لوبه کوې؟ بالکل. نو ویرات کوهلي دې داسې خوښېده؟ یو څوک چې د چا خوښېږي ضرور د هغه کومه نښه به کي، سټایل به کي، یو څه به کي. ویرات کوهلي بیټینګ مې ډېر زیات خوښېږي، که د هغه سټایل ده، که د هغه پوزیشن ده، هغه شاټ سلیکشن ده، نو که د هغه د میچ چلول دي څرنګه دی میچ چلوي هغه مې ډېر زیات خوښېږي. ښه، او تر اوسه دې ټول څو میچونه کړي دي؟ ټول داسې میچونه چې مثلا تا د کلیوال کرکټ را شروع کړې ده
او لږ په ښه او بد پوه شوی په ځان پوه شوی تر اوسه دې څومره میچونه کړي دي؟ ولا که څه به ووایو میچونه به دغسې د اټکل په حساب به درته ووایم یو 400 میچه به مې کړي. 400 میچ تا خو د نبي نوم ډېر کرکټ کړی دی که نه؟ او نبي خو په انټرنیشنل کې کړی ده او موږ خو تر اوسه لا په لاندې لیول کې یو ډومیسټیک کې لګیا. د 400 میچ چې تا کول د ورځې به دې څو میچه کول؟ دا خو ستا عمر تقریبا 30-40 کال نه اوړي. نه 30-40 کاله نه اوړي خو که نه؟ خو ولا میچونه هم کول هفته کې به 2-3-4 میچه داسې کول. نو او د دې خپل کریر او ریکارډ او د کرکټ په ژوند کې ستا لپاره تر ټولو بهترینه میچ کوم یو چې ډېر د خوښۍ همیشه را یادوي بس داسې د خوښۍ احساس کې؟ د ما د ژوند د میچو 2 میچه دي. یو په پکتیکا کې هلته د ما عمر هم ډېر کم و چې تقریبا د پکتیکا چیلنج کپ په نامه یو ټورنمنټ و په هغه کې موټر جمع و نو د هغه ټورنمنټ ټاپ سکورر هم زه وم او فاینل کې موږ ته ټارګټ راکړی و په 20 کې 20 ټورنمنټ و په 115 ټارګټ و او زه ټاپ آرډر کې ما بیټینګ و نو چې راووتلم تقریبا ناټ آوټ رالم او هغه میچ مې فینش کړ. ناټ آوټ د 115 په ټارګټ کې په ټاپ آرډر کې راغلی؟ بالکل. ښه تر اخره د میچ ویوړه؟ او تر اخره میچ وی میچ مې فینش کړ راووتم. بل میچ مې کابل پریمیر لیګ کې و د کټوازی باسین ډیفینډرز لوبډل سره زه وم او د موږ لوبله هغه ټیم شمشاد په نامه ولکسي انشاءالله د هغو سره میچ و. اول میچ مې و لایب میچ مې و او اول میچ لایب میچ ډېر پریشر لري نو که څه هم د موږ وکټې زر ولاړې موږ ته ټارګټ هم دومره نه و راکړی 15-40 ټارګټ و نو زه چې راووتلم د موږ په ټیم کې د موږ سره سینیر لوبغاړي و نیشنل ټیم لوبغاړي و په مخالف ټیم کې نیشنل ټیم لوبغاړي و نو له ماچ په اوپنینګ کې د موږ ټاپ آرډر کې نور علي زدران و حسن اساخیل و هغه آوټ شو او زه چې کله راووتلم نو تر اخره لاړم میچ پسې او میچ مې فینش کړ او میچ مې وګټ. بالکل یعنی 2 میچونه ستا د ژوند هغه میچونه چې تل درته یادېږي؟ بالکل. ډېر به ترې خوشحاله وې ځکه چې کوم میچ کې څوک ډېر ځلیږي ډېرې لاسته راوړنې کوي هغه د هر فیلډ کسي هغه څه خوښېږي څه چې نوم ورکړي. بالکل. او دا چې تر اوسه د نیشنل لوبې نه دي کړي ملي لوبې نه دي کړي د هېواد لپاره نړیوال سټیج باندې نه یې لوبېدلی فکر کې چې هغه نیول ته چمتو یې او همدا اوس در باندې غږ وشي ته به د ملي لوبډلې لپاره لوبې وکړي په نړیواله سطحه باندې؟ ولا خو چمتو خو یم ورته انشاءالله چې هر فارمټ ته مې وغواړي زه چمتو یم. ما زیات محنت کړی خواري مې کړې. ښه مثلا نړیواله لوبه ده د پاکستان خلاف ده کوم وخت کې ستا خپل طبیعت چې ته په ځان باور لري چې ته به راوځي او چیسینګ کوو موږ صحیح ده د افغانستان لوبډله چیسینګ کوي کوم وخت کې باید ته میدان ته راښکته شي په بیټینګ کې او تر کومه به لوبه ویوړلی شي کوم بالران به د هغوی ښه برابر کړی شي ډېر رنزونه به ترې واخیستلی شي؟ د ما خپل پوزیشن د میډل آرډر کې نو زه په خپل پوزیشن کې راوځم او هر وخت چې زه خپل پوزیشن ته راځم نو زه کوشش کوم چې د میچ مطابق ولاړ شم. او د کرکټ خو دې ډېر کړی دی په دغه فیلډ کې په دغه برخه کې ستا تر ټولو زیات سپورټر څوک دی الهام بخښونکي څېره څوک ده چې ته یې سپورټ کړی تا ته همیش یو مثبت فکر در کړی دی چې هر کرامته تا کې ډېر څه شته دی ته یې کولی شي ته یې استعداد دی؟ کرکټ کې د ما زیات سپورټر اول خو مې خپله کورنۍ ده مور پلار ورونه خپل خپلوان او په دې سپورټرانو کې یو د ما خپل چې ډېر نږدې ملګری مې هم د سیف الله حکمل ده چې زه په هر وخت کې زیات سپورټ کړی یم کرکټ ته یې تشویق کړی یم. لکه څه وایي درته د سیف الله حکمل داسې یو لفظ درته یاد دی چې همیشه درته وایي هغوی تا ته ډېر زیاته انرژي درکوي؟ نو هغه هر وخت ماته ایستی کولی شي ته د تا باډۍ و د تا کرکټ ته لکه کرکټ ته جوړ شوی شي دا رقم یې په کرکټ کې او دا به څومره انرژي درکوي؟ دا ما ته ډېر زیاته انرژي راکوي.
خوښي وکړي بالکل ډاډای او د خبرو ډېر غلی غږېږي. په عموم کې داسې که نه نن پاډکاسټ کې داسې ولا زه په عموما کې دغه یم خبرو کې د لیسې دورې چې دغه یم چې مطلب صحیح تشریح به مې نه سوی ورکولی. ښه ته صرف د حقمل صاحب خبره چې کرکټ ته جوړي بالکل خبرو په برخه کې نه که نه فکر وکړه ته سلیکټر یې نننی کرامت علي چې په کوم لیول روان دی تقریبا څو ورځې وړاندې دی د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجې سیالۍ وي هغه دې ټاپ کړي په سر کې ځای لري 393 منډې مې فکر کوم بالکل 393 منډې در سره کړي دي او د کورني کرکټ یو اتل لوبغاړی دی ما په لومړیو کې یادونه وکړه. ته ملي ټیم ته ځان انتخاب کړي که نه؟ ولا ملي ټیم خو ډېر غټ لیول ده نو په دومره اساني سره به کله سړی دا زه خپل ځان در وښیم نو ولا نیشنل ټیم ډېر زیات خواري غواړي محنت غواړي او بل ډومېسټک کې ما دومره لیولې نه دي کړي چې لکه مطلب خیل فسټ کلاس میچونه دي غټ میچونه دي لکه لیسټې ده نو په دغو کې به زه وخت تېروم او دغه په اساني سره نیشنل ټیم به زما په نظر ښه نه وي زما په نظر ښه نه ده. دا نو اوس انصاف دی. دا که تا ما ته ویلې وي چې ته یو لوبغاړی د کورني کرکټ او ملي ټیم ته ځان انتخاب یې ما به ویل زه به لوبډلمشر یم. ولا خو دغه یې راتګ هم نیشنل ټیم ته ښه نه ده چې ته نیشنل ټیم ته راسې اول ته بیا خپل ځای نه سي ساتلی. زه چې باید په ډومېسټک کې ځان داسې جوړ کړم چې کوم فارمټ ته راسم نیشنل ټیم ته پورت لیول ته هلته بیا باید ځان کې وساتم. یعنې وخت شته چې کرامت د ملي لوبډلې ته راشي؟ بالکل انشاءالله که د الله رضا او بله موضوع داسې کرکټران شته دی په ملي لوبډله کې چې ته تې ځان ښه بولې ستا کرکټ دې ښه دی؟ نیشنل ټیم له والو چې ځان ښه نه بولم ځکه چې هغوی ډېر زیات محنت کړی خواري یې کړې دي د افغانستان د لپاره ډېر لاسته راوړنې لري نو له هغو چې ځان بهتره نه بولم خو زه په ځان کې الحمدلله ډېر ښه وینم. هېڅ کوم لوبغاړی به نه نه. او د کرکټ په دنیا کې کورني کرکټ کې ځکه چې نړیوال لوبې خو تاسې نه دي کړي تر اوسه انشاءالله په راتلونکي کې به ترسره کوئ داسې کوم بالر شته چې ته ترې ډار خوري یېرېږي ته نه شي یاره په دې بال مې ونه ولي یا مې خوږ نه کړي یا د بال ډېر خطري دی؟ ولا تر اوسه ول دغه بولر سره نه یم مخ سوی او له دې بعد چې کومو لیولو تر روان یم هلته ښه پیسران دي نو ورې به ورسره ګورو چې که نه څه کېږي. حشمت شهیدي غوندې په بالونو د مارکوټ 2019 که 19 شاوخوا داسې ورلډ کپ کې کومه لوبه داسې ډېر مې نه شي په یاد خو په یو بال سره په هیلمټ باندې وولي بیخي خطرناک بیا وروسته حشمت ډېر زیات برابر هم کړي زه مې چې تا هغسې پیښې سره مخ نه شي نه ولا تر اوسه دغه پیښې سره نه مخ سوی یم او نه له کوم بولر چې ډار یا وام راولېدلی چې دا به ما خوښ کړي یا به مې وویلي پوره ډاډه یي. بالکل کرکټ خو د ډاډه پلیرانو لوبه ده نو د ډاډه کسانو لوبه ده څومره ډاډه یا دومره به ښه یې. نو ته خو دلته داسې ما سره ډېر بې زړه ناست دي څنګه؟ نه بې زړه نه یم خو مخکې هم درته وویل چې لیسې دورې چې دغه یم چې یو موضوع یې زه د زیاته تشریح نه شم ورکولی. خدای دې نه کړي. ټوکه مې در سره وکړه او واقعیت سره چې یو بااستعداده لوبغاړی موږ به ډېر صفت نه کوو بیا به لیدونکي وایي چې ټول صفت یې تا وکړه که څنګه؟ ښه او دا راته ووایه د کرکټ په ژوند کې کومه شیبه وه یا داسې شیبه راغلې ده چې په میدان کې دې ژړلي د ډېرې خوشحالۍ نه یا د ډېر درد نه؟ دغه صحنه نه ده راباندې راغلې چې ما دې په میدان کې ژړلي بیخي نه. هېڅ د خوښۍ شیبه یا د درد او خفګان شیبه چې تاسې میچ یا ډېر یو مهمه لوبه مو بایللي؟ نه دغه صحنه نه ده راباندې راغلې تر اوسه خو نه ده راغلې نه. کرکټ کې نه یې ژړلي؟ نه. تا نو خو زمونږ ګلبز مخه دی ډېر ژاړي راشد هم ژړلي دي ګلبدین نایب هم ژړلي دي. ولا که ما خپله لوبو سره نه یم مخ شوی؟ نه لوبو سره مخ سوی یم خو کرکټ ده نو کرکټ کې هره کم پېښه راځي هره کم حالات راځي نو کرکټ کې به زه اړه نه
کنه بالکل بیخي د نړیوال کرکټ لومړی لوبه چې کله ته شروع کې بختیاري وکړي او په دغه استعداد سره رواني لومړی لوبه تر سره کې غواړي لومړی لوبه کې د کومې لوبډلې خلاف مخامخ شي لومړی لوبه کې چې له کومې لوبډلې سره مخ کېږم چې هره لوبډله یې هغه ماته لوبډله مهمه نه ده ماته خپل کرکټ مهم دی چې زه باید لومړۍ لوبه کې یو ډیبیو کې یو داسې لوبه وکړم چې د ما د کریر د خپاره ډېر ښه مالته اوس یاد کړي چې پاکستان چې زموږ سره سخت خلاف دی هغه په سیاست کې که په کرکټ کې او که په نورو برخو کې اوس خو کرکټ کې ډېرې زیاتې لانجې هم راغلي دي بنګلادیش د هند سره وران هند له پاکستان سره وران افغانستان هم همداسې زه فکر کوم د لانجو په اړه دا د کرکټ لپاره ښې دي که نه لانجې خو ولا ښې نه دي کرکټ باید له سیاست چې ډېر لرې وساتي هغه که هند وي که پاکستان وي که افغانستان وي که بل کوم هېواد وي کرکټ باید له سیاست چې ډېر لرې نه بالکل او کرامت یو خبره به راته کېږي خو حتما به دا ځواب راکړې او رښتیا به وایي که چېرته په راتلونکي کرکټ کې او نړیوال سټیج کې په کرامت مینه ماتېږي ابه د کوم لوبغاړي د کومې افسانوي څېرې مینه به پرې ماتېږي مثلا ویرات کوهلي ځای ناستې به واوسېږي چې د هغه مینه پرې د خلکو ماته شي ایبي ډیویلرز وایي د افغانستان ګربز وایي ابراهیم وایي کوم لوبغاړی وایي چې په راتلونکي کې په کرامت هغه مینه ماته شي ولا که په دې باره کې به څه ووایو خو دومره درته وایم چې یو نوم به حتما راته ښایي که نوم نه بیا نه حتما د یو لوبغاړي نوم باید راته یاد کړي چې کرامت به په راتلونکي کې د دغې لوبغاړي ځای ناستې وي او د خلکو مینه به د هغې د کرکټ مینه به په کرامت باندې ماتېږي نو د هغه مینه خو زه خپله د ویرات کوهلي ډېر مینهوالم یم او زه غواړم چې دغه رقم فینیشر له ځانه جوړ کړم او د هغه مینه خلکو ما ماته کړي یعنې کرکټ کې جسټ ویرات کوهلي بالکل بس نور څوک نشته نه ویرات یو دانه خو خوښ کړه نه له ویرات نه د ویرات نه تېرېږي بس هغه د عبدالله مزاري خبره شوله چې ما ترې نه په کې پي ایل سیالیو کې پوښتنه وکړه چې ستا کیپران څوک خوښي هغه راته ویل ګربز ما نه په نړیوالو کیپران کې وایي نه بس زه له ګربز نه تېرېږم درته مې وایي چې بس زه له ویرات کوهلي نه تېرېږم بالکل ویرات کوهلي نه تېرېږم او یو بل څه که چېرته د افغانستان لوبډله کې چانس درنه کړل شي خدای مکړه اول خو د خدای وځلوه چې ورسېږي د خپل هېواد نمایندګي خو مثلا د افغانستان په لوبډله کې موقع پیدا نه شو بختیاري ونه کړه نو کومه بهرنۍ لوبډله به وي چې ته غواړې له هغوی سره ولوبېږي ولا زه خو نورو هېوادو ته تګ ماته نه خوند راکوي نه د بل چا ما وویل مثلا لومړی خو ته د افغانستان نه تلې خدای د افغانستان لپاره سرلوړی کړه تر څو د افغانستان لپاره خوښي راوړي خو مثلا په افغانستان کې د لوبېدلو موقع او فرصت برابر نه شو نو په نړیوال کرکټ کې داسې کومه لوبډله ده چې ته ترې متاثر یې او هیله لري چې د هغوی سره ولوبېږي نړیوال کرکټ کې به زه له چا سره نه ولوبېږم له خپل هېواده پرته انشاءالله که د الله رضا وه نو که نیشنل ټیم ته تګ یا نه تګ هغه د قسمت خبرې دي او کله د داسې وي فیصلې قرباني شوې چې په ناحقه او ته چپ پاتې شوې مثلا یو اوټ د غلط ورکول شوي یا د یوې لوبې کینول شوې خو ستا حق جوړېده چې ته باید هغه لوبه وکړي ستا کیریر لپاره مهمه وه داسې کوم حالت دی د کرکټیز ژوند کې راغلی دي چې یاره ستا په حق کې داسې ناحقه فیصله شوي ولا که دا خو ذهن ته نه راځي دا خو داسې در سره نه وم کرامت ما خو غوښتل چې ستا د ژوند دغه کیسې به لیدونکو ته راښکاره کوو چې ډېرې پټې خو ته نو ډېره هوښیاري کوې را سره له میچونه پاته شوم د تقریبا تېر کال ګریټو میچونه و نو مال راونډري نه کړه او کپتان په خطایي کې د ما پورما ډکه کړې وه زه خپله کابل کې وم دلته او زموږ انټر کلب میچونه هلته پکتیکا کې و نو پورمې له وجې زه پاته شوم
فورمې له وجې زه پاته سوم نو دا واتي ولاړم نو وسلار به مې ورسره وړه نو خو زه ډېر مایوسه کړم نو بیا له هغه را په دې خوا بیا ما خپل محنت و خواري و زحمت نه پرېښاو او هغه په هغه و چې دغه یې ثمره ده چې زه د افغانستان په ګریډ 1 میچو کې ټاپ سکورر یم. کرامت د کرکټ هغه سفر خو د واقعیت له سختو سره مخ او په زحمتونو یې ځان تر دې ځایه رارسولی دی. راغلو شو شخصي ژوند ته. خوښه دې ده؟ شخصي ژوند ته شخصي ژوند کې به ولاکه څه ووایې څنګه داسې خاموشه یې؟ څه خاموشه کړی یې؟ ډېر داسې ریلیکس قواره لري ماشاءالله. خاموشي د ما خپله خوښېږي. خاموشي د ما لکه مطلب له وخته مې عادت هم ده او عادت لکه ماتې دې خوړلې ده؟ نه ماتې نه ده، ماتې وجه نه ده. خاموشي ما ته خپله خوند راکوي. څومره خاموشه یم ارام یم. ته په یو میچ کې خزلېږي په نړیوال سټیج باندې داسې بین ډېر زیات شور کوي، ډېر زیات احساسات کوي، نو ستا خو خاموشي خوښېږي. هلته به بیا څه کوې؟ هلته له هغو سره خو لکه دماغ هغه چغې بیا خوند کوي. هغه چغې خوند کوي خو ما ته خپله خاموشي خوند راکوي. زه څومره ارام یم خاموشه یم او دا شی ما ته ډېر خوند راکوي. پاډکاسټ کې خاموشه کښېنو؟ پاډکاسټ کې به خاموشي ته هم ته نه پرېږدې نو مجبور یو دلته خبرې وکړو که دلته خاموشه کښېنو بس بیا به لیدونکي راته ګوري او ما تا به ورته ګورو که نه. ښه شخصي ژوند ته به راشو. کرکټ ستا له ژوند څه اخیستي دي؟ د کرکټ لپاره دې کومې قربانۍ ورکړي دي؟ مثلا د تعلیم بې برخې پاتې شوی د کرکټ له وجې، د کورنۍ ځینو غړو یا دوستانو ته نه لاس اخیستی دی، د کرکټ په سر دنه څوک خفه شوي دي. کومه قرباني دې کرکټ ته ورکړې ده چې ستا کرکټ انتخاب کړی و هغه دې پرېښي؟ کرکټ خو والا تعلیم یې کړی د 12م چې فارغ یم او دا خوشحالي را چې اخیستې ده چې همیش مسافر یم پسې مور پلار او کورنۍ سره نه یم. یعنې دا ستا غټه قرباني د کرکټ ده چې بس ټول عمر په کرکټ پسې په سفر کې؟ بالکل. د کورنۍ دوستانو د هغوی د ناستې له مجلسونو بې برخې؟ بالکل. قرباني خو ده ضرور، ځکه چې یو څوک خپلې کورنۍ سره په خوا کې ناست دي، ګپ شپ لګي، ټوکې ټکالې، د مور د لاس چای او ډوډۍ او پراټې. بالکل. او ته به مسافر د مسافرۍ چېرته د باندې لاړ شي لوبیا او یو وریجې چې سره واخله دا وخوره او یا هغه تیار کوم خواړه چې د ادارو له طرفه دي هغه وخوره. هغې کې بیا هغه خوند نه وي چې کوم د کور کې د مور او خویندو د لاسونو وي. بالکل. او په کرکټ کې څوک شته داسې کسان چې ستا د پرمختګ مخه یې نیولي، ته یې بار بار ځورولې، ستا د راخطا کېدلو کوشش یې کړی؟ کرکټ کې هر انسان له کرکټ را په دې خوا یا کرکټ کې هر انسان یو مخالف لري، نو دا ماته ډېر خوند راکوي چې ما یو مخالف وي. This is the point. چې زه مخالف نه ولرم بیا زه ریلیکس کېږم. زه د ما مخالف چې څومره ډېر زه خوشحاله یم چې زه د عمره نور سیریس یم، خپل پیټ ته د عمره نور سیریس یم، د عمره نوره خوارې وکاږم. یو ډېر ښه نقطې ته دې اشاره وکړه، یعنې کله چې په ژوند کې څوک مخالف نه لري په دې فکر وکړه چې دا هېڅ نه دی. بالکل. او که چېرته په ژوند کې مخالف لري نو پوه شئ ته یو څوک یې، او بل ستا په خبرو چې مخالف ته کله ولري خواري به هم ډېره کوي. بالکل. ته همداسې د مخالف څوک دی؟ مخالفین خو والا ډېر دي خو څه به وایو. کرکټ کې دي که کرکټ بهر دی؟ کرکټ کې هم شته، کرکټ نه بهر هم شته. بالکل. او دوی هڅه څه کوي چې کرامت څه شي؟ دوی به دغه هڅه کوي چې له کرامت چې یو شی هم نه جوړي او صحیح پلیر نشته جوړه او دا وخت پالته ضایع کوي او لکه مطلب د ما په پرمختګ دی خفه کېږي، په نه پرمختګ نه دی خوشحاله کېږي.
خو به سبا داسې کار وکړه مخکې یادونه وکړه سیف الله اکمل هغه ورته ورمخې ته هغه د هغوی سره مصروف وي او ته خپل کرکټ کوه نه خو سیف الله اکمل به هم نه ورمخته کوو خو هغه به خپل کار کوي اوس خو هغه نشته که نه سیف الله اکمل شته نشته زه درته طریقه ښایم مخالفینو ته هغه ورمخې ته که او مصروفه کړي له سیاسته کار واخله او وسته دې خپل کرکټ کوه ارام نه چې مخالف دې مصروفه کو بل شي باندې بیا به دې نه منې زما بیا مشوره به ته ریلیکس کېږي چې مخالف دي ښه ده که نه ها بلکل دا خو حقیقت خبره ده ډېرې ښې نقطې ته دې اشاره وکړه کرکټ کې دې کله جنګ کړی کرکټ کې مې جنگ نه ده کړی پر وسه بیخي نه کرکټ کې جنگ جنجال لانجه دا شیان ماته خوند نه راکوي زه خپله چې اکثره وخت لوبو کې لانجه یا جنجال راځي ځان تېر ګوښه کوم او کلیوال کرکټ کې هلته دې هم نه دی کړی کلیوال کرکټ کې مې هم نه ده کړی نه ډېرې عجیبه انسان مې ولیدلی ته خو چې تر اوسه دې جنګ نه دی کړی والا خو ما څه درته ویل چې لانجه ماته خوند نه راکوي په کرکټ کې له کرکټه را په دې خوا په عادي ژوند کې لکه لانجې او جنجال دا شی ماته خوند نه راکوي د کرامت علي دوه عادتونه یو تر ټولو ښه عادت چې کرامت علي څه لري چې موږ هم خبر شو لیدونکي هم خبر شي او یو تر ټولو بد عادت چې په خپله ویره دغه عادت مې ښه نه دی خو به شته راکړي ښه به نه وي د ځان صفت نه یو دانه به وایي یو ښه عادت مې دا ده چې که څوک بد را سره کړي زه کار نه ورسره لرم دغسې یې پرېږدم او که څوک ښه را سره کړي هغه را سره نوټ کوم نوټ ذهن کې اخلي که لیکل کې نه ذهن کې را سره ساتم زړه کې را ساتم را سره په ژوند کې یو داسې کس راته وښیه چې ډېر دې بد راځي ته هم بلان جوړه یې په جنجالو مړه یې دلته اوس دیال را باندې ایسي یو پوښتنه کې مې در سره خاطر کړی ستا مې منلې نور بیا راته وایې څوک دې ډېر بد راځي څوک به نه ښیم خو چې له چا مې بد کېږي بې انصافه یې ناانصافه یې د انسانانو یې ما ډېر بد کېږي بد مې راځي انصافه انسانان ها بلکل په ملګرو کې څوک ناانصافه شته په ملګرو کې مې نن انشاءالله نه به یې په ملګرو کې ها بلکل یې به ګوره نه نشته او حکمت صاحب څومره انصافداره دی حکمل صاحب ولا ډېر زیات انصافداره ده راتلونکي ژوند د ملګري په اړه دې ورسره مشوره کړې په دې باره کې خو مشوره به مې نه وي کړې نه فکر څه دی که چېرته راتلونکي ژوند کې د ژوند ملګری ټاکي کوم خصوصیت باید ولري ولاکه په دې باره کې به څه ووایو یو څه ووایه تعلیم یافته یي بې تعلیمه یي ولا تعلیم یافته ښه یي بلکل او شین سترګي که تور سترګي ولاکه ما خپله په دې خبره بس څنګه درته ښکاره شم تورې سترګې مې ډېر خوښېږي بلکل دا تورې سترګې دې راواړوه خیالي ولولې زهرخماري ولولې چېرته رانه لاړې که نه او یو وروستۍ پوښتنه په همدې موضوع کوم بلې موضوع ته لاړ شو قد لوړ که ټیټ ته د کور الپ سړی یې د ژوند انتخاب د هر انسان حق لري د ژوند انتخاب په خپله خوښه وکړي سترګې دې تور یادې کړي او تعلیم یافته خو ورسره څنګه یو بله موضوع قد لوړ که ټیټ قد به د ما په نظر چې نه ډېر لوړ او نه ډېر ټیټ درمیانه ځانونه تیار کړي نجونو چمتو دی
ما درته ایسته د کورل را باندې وایي راتلونکی سټار دی څوک چې دغه خصوصیات لري نوم لیکنه وکړي. ښه او د کور کارونه کولی شي مثلا جارو وهل، لوښي مینځل، اوړه لمدول، موږ ورته په خپله اصطلاح کې اوړه اخکل وایو. د کور کارونه کړای سم ولې نه سم کړای جارو وهل او هلته د موږ کلینیک و کلینیک کې به زه وم دیګ به ما پخاو کلینیک اتاقونه و دفتر به ما پاکاو. او کله دې په دیګ کې د مالګې په ځای پوډر اچولي؟ نه بیخي نو پوډر به په اشپزخانه کې څښی کې بیا هم سړی غلطي نه نه غلط ملګري په محصلۍ کې خوړلي ګلپیان یې پخ کړي وو هغه غلط شوي او د دې په ځای چې مالګه راولي پوډر یې راخیستي ور اچولي وو چې موږ وخوړل یو ډول تریخ غوندې خوند یې کوه موږ ورته دا ولي وو دا پکې مالګې موار اچولي بېله ذایقه ده په نوي ډیزاین مې پخ کړي هغه یې بیا ټول ګډ وډ کړي وو. نور د کور په کارونو کې دې څه غلط کړی دی؟ کور په کارونو کې ولا که کور کې هم دغه کارونه نه دي کړي خو هلته دفتر کې به مې کړو. او بله موضوع د ماشومتوب کې یا په دې اوس عمر کې کله د دروغ ویلي دي؟ ولا که درواغ خو درواغ ویل ماته خوند نه راکوي. زه چې درواغ ووایم بیا ډېر وخت خپل ځان داسې بل رقم راته ښکاري. لیدونکو یو څه چې ما تر اوسه پټ کړي اوس به درته ووایم سیف الله حکمل صاحب چې یو ډېر جانانه انسان دی او په عموم کې د اکاډمي کرکټ د رسنیو بخش مسؤل دی منیجر دی او تر ډېره نو په اوس وخت کې په کډوالي کرکټ اکاډمۍ کې د میډیا برخې مسؤلیت لري د هغې منیجر دی دی راسره ناست دی د کیمرې تر شا هغه رازونه چې ده پټ کړل نو هغه به په حکمل صاحب وایم حکمل صاحب به د کیمرې تر شا راسره ناست دی صرف په اشاره به راته ووایي سړی دروغ وایي که نه رښتیا ووایه بیا قسم در کوم قسم راکوم نه هغه مو دروغ نه وایي. مکتب خو د لوستې 12مه پورې د کرکټ لپاره میچونو لپاره څو ځل حکمل صاحب ځان سره په غلا بولې او د مکتب نه پټ شوي؟ مکتب نه ولای لیسې دوره کې اکمل صاحب سره ما دومره پیژندلم نو دومره شناخت مې نه و ورسره او خپله به راتلمه کله کله به دیوال راواوښتم کرکټ دیافته مدیر نیولې خپې نه چې چېرته ځي؟ نه نه هغه به بدای ټیم کې راوښتلو چې مدیر و استادان به په د تفریح په ټیم کې به راوتلو چې هغه به په ناشته باندې ناست زموږ راوښتل مطلب موقع د دې کتل نه بلکل تکتیکونه دې زده وو. ښه او درېیمې برخې ته رسېږو. درېیمه برخه به څه والله که وایي الله دې راباندې رحم وکړي چې دا به څنګه وي ورځو ور به شو. ښه د هو او نه سر به ماته د پوښتنې ځواب وایي ډېر تشریح به پکې نه کوي صرف ستا هغه ذهن ګورم او د افغانستان د کرکټ په اړه ستا د ژوند په اړه لنډ ځوابونه دي هو یا نه سمه ده؟ سمه ده هو تشریح به راته پکې نه کوي. صحیح ده. لومړۍ پوښتنه کورنی کرکټ عادلانه دی؟ او سلیکټر چې کله لوبغاړي سلیکټ کوي آیا په رښتیا سره لوبه ګوري که نه مقصد سلیکټ کوي لوبه ګوري؟ هغه خو چې د کرکټ بورډ کوم رولز دي د هغو رولزو مطابق سلیکټر سلیکشن کوي. رولز شته دي زه م وایم خو کله چې سلیکټر سلیکټینګ کوي د لوبغاړو د بره لیول لپاره آیا په رښتیا ټولې لوبې تعقیبوي؟ نو لوبې به خامخا تعقیبوي ولاکه په دې باره کې هو یا نه؟ تعقیبوي هم
کله دې له کرکټ څخه زړه تور شوی؟ دغه حالت ما تر اوسه نه دی راغلی. نه. ځواب نه دی؟ نه. ښه. کله دې د مجردۍ په ژوند کې د واده ارمان کړی؟ نه. بیخي؟ نه. ولې؟ خو ته بیا شخصي ته رالې. دی نو هو نه دي. مینه دې کړې؟ نه. بیخي؟ نه نه ده مې کړې. حکمالي صاحب د کرکټ لپاره کله دې پیسې قرض کړي دي له ډېر مجبوریت نه؟ پیسې مې تر اوسه نه دي قرض کړې. نه الحمدلله د موږ اقتصاد ښه ده. ګزاره کوي؟ هو بالکل. تر 10 ځلو زیات تاسو یادونه وکړئ چې ما تقریبا 400 لوبې شاوخوا کړي دي. تر 10 ځلو زیات په صفر یا ساده اصطلاح سره انډ آوټ شوي کله؟ اوټ شوي خو ډېر یو، خو ولاکه ذهن ته نه راځي څومره به وي. بیا هم تر 10 ځلو زیات آوټ شوي یا نه؟ و اوټ شوی به یم. بیا خو یې د شهید افریدي ریکارډ مات کړی دی. شهید افریدي هم 10 نه زیات انډې خوړلي دي برابره. ښه. کله دې کوم لوبغاړی قصدي رن آوټ کړی؟ نه قصدي مې نه ده اوټ کړی تر اوسه نه. چېرې دا لوبغاړی آوټونه پرېږدي چې د مخې نه پورته شي؟ نه نه ده مې اوټ کړی. بیخي؟ نه. دی همدغه لنډې پوښتنې او ځوابونه دي، یو به پکې انتخابوي. صحیح؟ صحیح ده. قسمت که سخت کار؟ سخت کار. قسمت لري که په سخت کار؟ سخت کار باندې د انسان قسمت په خپل لاس کې ده. کرکټ لیګونو کې IPL که PSL؟ IPL. کرکټ T20 که ODI یا 500 اوریزه؟ هغه خو به یو. ODI. غواړي کپټنشي په راتلونکي کې که عادي لوبغاړی واوسي؟ نه عادي لوبغاړی اوس. عادي لوبغاړی کپټنسي نه خوښوي؟ نه. ټول واک هغه ډېر غټ مسؤلیت ته ولې. اختیار به هم در سره وي. خو اختیار دې را سره وي، خو کپټنسي کې موږ هم لوبې کې ورننه باسي. خو د چا حق به را چې ضایع شي. غټ مسؤلیت ته هغه دومره غټ مسؤلیت به په غاړه نه و. د ملي ټیم لپاره انتخابېدل که 100 میلیونه ډالر؟ ملي ټیم د خپل انتخاب 100 میلیونه ډالر نه غواړي؟ نه. ملي ټیم ته چې انتخاب سم او خپل ځای جوړ کړم کې بیا به دغه پیسې خپله راځي. په کرکټ کې څه ډېر مهم دي؟ غربت او استعداد که واسطه او پیسې؟ نه غربت او استعداد پکار دي؟ بالکل. مخکې بودللی شي لوبغاړي؟ د کورني کرکټ ځینې قوانین باید بدل شي که ټول سم دي؟ قوانین کورني کرکټ کې چې د لوبغاړو لپاره کوم اصول او قواعد دي ټول سم دي که ځینې باید بدل شي؟ یو به انتخابوي. ځینې باید بدل شي. ولې؟ ځینې باید بدل شي. د مثال په ډول یو وي
ولا که په دې باره کې به څه ووایم. داسې یو قانون چې تاسې یادونه وکړه چې باید بدل شي، کوم یو به وي؟ ذهن ته مې ولاکه راځي. ښه، او اوس به راشو کمپټیشن ته، مقایسې ته به راشو. سمه ده؟ صحیح ده. د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د راتلونکي نړیوال جام چې شل اوريزه دی د اوپننګ لپاره زه درته نومونه اخلم، ته به ترې انتخاب یې چې کوم یو ډېر مهم دی. صحیح ده. هر یو شي دې اخره پورې انتخاب کو، بس همغه به اوپنر یې خدای وکړي چې انتخاب هم شي. صحیح ده؟ صحیح ده. رحمان الله ګربز که صدیق قتل؟ رحمان الله ګربز. رحمان الله ګربز که ابراهیم زدران؟ دواړو کې ویل نشته. یو ته انتخاب که. ولا په دې انتخاب کې خو به څه ووایم. او پخپله ګلبدین نایب د اوپننګ لپاره که رحمان الله ګربز؟ نه، رحمان الله ګربز. که نه خو الراونډر دی او میډل کې راځي که نه؟ میډل کې راځي خو الراونډر. ښه، که صدیق قتل او رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران ورسره څنګ کې نور به څوک په اوپننګ کې په اوس وخت کې؟ ټیم سره څوک شته دي؟ ټاپ آرډر کې دا درې دي، نور نشته. د ملي لوبډلې په اوسني سکواډ کې فکر نه کوو چې د ګربز په ځای یو بل اوپنر انتخاب شي؟ نه، په الحال خو دغه درې دي. دغه درې دي که نه؟ ښه، او د فینش لپاره کوم یو ښه دي؟ عظمت عمرزی که راشد خان؟ نه، عظمت عمرزی. عظمت عمرزی که اعجاز احمدزی؟ عظمت عمرزی. دا ښه دی. او عظمت به ښي که له هغې ورهاخوا اسحاق رحیمي؟ نه، عظمت الله عمرزی. بس همدی ښه دی؟ نه بل. ښه، او د دې کرکټ په ژوند کې د هر چا لپاره یو فیورټ او نږدې ملګری وي. داسې نږدې ملګری دی په کرکټرانو کې څوک دی؟ کرکټرانو کې ولا نیاز ملګری خو مې ډېر دی، خو اوس مې بیا پلان جوړی دی به نور ګیلې کړي که یو انتخاب کړو. یو به انتخابي چې هغه د فیورټ وي بیخي داسې چې ته وایې چې بس کرکټ کوم او دا سړی راسره حتما په ویشتم ځای کې موجود وي. په کرکټ کې خو والا چې څه به ووایو په دې باره کې، که ته وغواړې چې راسره یې خو امکان نه لري چې درسره سي په یو ایونټ کې له تا سره یې. کورني کرکټ کې والا که څه به ووایو په دې باره څه نه سم ویلی بیخي نه. وروستي دوه ارمانونه راته ووایه، نور به نو پاډکاسټ پای ته ورسوو. په شخصي ژوند کې تر ټولو ستر ارمان دې څه دی چې تر اوسه ورته نه یې رسېدلی؟ او د کرکټ په ژوند کې تر ټولو ستر ارمان چې تر اوسه ورته نه یې رسېدلی او د ترلاسه کولو کوشش یې کوې؟ کرکټ کې خو مې غټ ارمان دا ده چې د خپل هیواد دپاره د خپل هیواد نمایندګي وکړم، د ملي ټیم برخه شي. ملي ټیم برخه شم. کرامت ډېره زیاته مننه. کور د ودان چې زموږ د ناویلو کیسو پاډکاسټ راغلی، زموږ بلنه دې ومنله،
واقعیت سره مخامخ به دې صفت نه کوم ځکه مخامخ صفت هم نه خو دا یو حقیقت دی چې یو ډېر خوږ انسان او په زړونو راټکوونکی انسان کور دې آباد ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړ کور ودان آباد شي درنو لیدونکو د افغانستان د کورني کرکټ ستوری کرام علي و چې په نن پاډکاسټ را سره خپل ژوند ناویلي کیسې او پټ رازونه راښکاره کړل تاسې هم را سره وګورئ او بس موږ در سره څاري د دغه په څیر کرامت په څیر د وتلو څیرو سره انشاءالله چې په راتلونکي کې هم د زړه خواله کوو د هغوی د ژوند ناویلي کیسې او رازونه به راسپړو او راښکاره کوو بیا تاسو بیا را سره اورئ او وګورئ ځکه دا زموږ اتلان دي چې په کوم سیستم سره او په کومو سختو سره دغه لیول ته را رسېدلي دي دغه اتلولۍ ته را رسېدلي دي نو کرامت مو نن مېلمه کور آباد په دې هیله چې تاسو د ژوند ډېر څه اورېدلي وي ډېر هغه رازونه او هغه ناویلي کیسې مو لیدلي او اورېدلي وي چې تر اوسه ترې نه خبره وئ کور مو ودان تر بیا ښې اشارې پاک الله مو